د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي محصلانو د کندهار ملي ټلویزیون او شریعت غږ راډیو څخه لیدنه وکړه. د چهارشنبې په ورځ د کندهار تلویزیون د ژورنالیزم پوهنځي اړوند د دریم شپږم سیمستر یو شمېر محصلانو د تخنیکي وسایلو څخه د لیدو او د نظري درسو ترڅنګ د عملي کار څخه د نږدې ارزونې په موخه د کندهار ملي راډیو ټلویزیون له دستګاه، تلویزیوني سټوډیو، راډیوي تخنیک او نورو اړوند وسایلو څخه لیدنه او د اړوند وسایلو د کارونې تشریح ورته وسوه، چې په یاد لیدنه کې د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي رئیس سید انور شاه عابد، د کندهار ملي راډیو ټلویزیون امیر محمد یونس مصطفی، د کندهار ملي راډیو ټلویزیون د نشراتو مسؤلینو او لسګونو محصلانو هم ګډون درلود. د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم او عامه اړیکو پوهنځي رئیس سید انور شاه عابد د کندهار ملي راډیو ټلویزیون څخه د لیدنې پر مهال د ژورنالیزم پوهنځي محصلانو لپاره د نظري زده کړو ترڅنګ داسې عملي زده کړو لیدنې ګټورې وبللې چې په خبره یادو محصلانو نظري درسونه لوستي او نن راغلي چې د کندهار ملي راډیو ټلویزیون تخنیکي وسایل له نږدې وویني ترڅو یې پوهه نوره هم لوړه سي. هغه د کندهار له ملي راډیو ټلویزیون او کندهار پوهنتون د رهبریو له مسؤلینو څخه ځانګړې مننه وکړه چې د محصلانو دپاره یې دغسې دوامداره د عملي سیر کولو زمینه مساعده کړې ده. او دوی هلته نظري درسونه لوستي دي د راډیو ټلویزیون د خپرونې تولید په اړه باندې، د تخنیکي وسایلو په اړه باندې. نو دا چې دوی هغه وسایل نن له نږدې څخه وکتل، نو د دوی په هغه زده کړو کې نور هم څه اضافه شول. زموږ هدف همدغه و چې تر څو دغه محصلین هغه تخنیکي وسایل چې دوی نظري لوستي دي په عملي توګه باندې ولولي. د کندهار د ملي راډیو ټلویزیون د رهبرۍ څخه مننه چې زموږ سره د محصلینو د عملي زده کړو په برخه کې هر وخت همکاري کړې ده او هر وخت مو چې غږ ورباندې کړی دی دوی آماده دي او زموږ سره همکاري کړې په دې برخه. همداراز د لیدنې په وروستیو کې د کندهار ملي راډیو ټلویزیون امیر محمد یونس مصطفی راغلو محصلانو ته ډاډ ورکړ چې هغه محصلان چې کندهار ملي راډیو ټلویزیون او کندهار شریعت غږ راډیو ته د عملي زده کړو په موخه راځي، اداره به یې په پوره توان د دوی سره د عملي زده کړو په انتقالولو کې مرسته وکړي. د کندهار ملي تلویزیون او شریعت غږ راډیو اداره غواړي چې دلته د کندهار پوهنتون څخه محصلین راځي او عملي زده کړې کوي. انشاءالله د کندهار ملي تلویزیون او شریعت غږ راډیو به د دوی سره تل همکاره وي او هڅه به یې دا وي چې محصلین دلته راسي او یو څه زده کړي. په ورته وخت کې ورغلو محصلانو د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې مهمې وګڼلې او تمه لري چې راتلونکي کښې هم د داسې عملي زده کړو اخیستلو زمینه ورته مساعده سي. مضمون اړوند معلومات په پنځای کې لوستي وو، خو هغه چې نظري مو لوستي وو او د نظري زده کړو ترڅنګ عملي زده کړې چې ډېرې مهمې دي. او موږ په د ملي تلویزیون ته چې راغلي وو، موږ د سټوډیوګانو څخه او د راډیو برخه کې هغه شی چې په پنځای کې لوستي وو دغه څخه مو لیدنه وکړه. په وروستیو کې د کندهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استادانو او محصلانو د کندهار د ملي راډیو ټلویزیون او کندهار شریعت غږ راډیو د کارمندانو ټولې چارې وستایلې او خوښي یې وښودله چې د کومو وسایلو څخه په استفادې یې پراخ نشرات مخته وړي.